بوت را باندې د دې خلکو بدل بوت زبچرته نه پیدا کوم ابو بکر وای هغه ابو بکر چې د خار نه بار یو بوډای اوسېدا نو ابو بکر صدیق بلاړو حضرت عمر بلاړو هغه کوټه به ورته جارو کړو منګي به ولا د بورا ډکړو س قجوري ستوان به ور کړو حضرت عمر وای چې اورځ زه وختي لاړم چې وختي لاړم سګورم چې بل څوک لګیا دی دا بوډای په کوټه کې جارو وای و چې سات تیر شو زه ولاړم چې مې کته چې در جومپړای نه راووتو نو فیضا هو صدیق هغه ابو بکر صدیق حضرت عمر نه بل مخ کې تلو د شپې او بوډای له به کوټه جارو کوله امیر المؤمنین دی او بوډای له کوټه جارو کوي یو امام ته مې مالک دا جمعه دې ډېر خیرن دی ول څوک دا طالبان خدای غر کنه پاک کینو ملتی ولې نه پاکه ویل امام نه ما لغه وخت کې امام چې سرسایان در ټولی او د ګډو او د چیرو پوستکی در ترازی د دې جمعات په برکت نو سرسایي او پوستکی خوري او په جمعات کې جارو والو د پاره امام دی هغه د پاره طالب نه دی دا زمونږ ډاکټر اقبال وایي چې یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری خدا استادا سادہ مخلوق کم خالارشی درویشان پا خلوت کی ٹگان دی او بادشاہان پا بادشاہ کے ٹگان دی دے قوم دے خدای ملش کابل تا چیو گن کم تلے دے اگے کی پیری لائن دے دلتے پیر دے اگنا جی طریقہ سڑیو کی نو اگر ذکر بیادہ سے کہ گڑی گی پا منسکین گڑی گی پا خدای باورو کہ اس پا منبر ناستے مالی دلی دی مانا مخ کے ولاو پا منزے کے دویم صف کیو ما نو دا زیدے دے تسوئی ستاسو دے رستو زی تسوئی مانا مخ کے ولار دے اس امام قرات وی لگے دے او دے دا سنبای خوزی دغا کئی چا اللہ اکبر کے دو چھو دا پیران طریقت ہو کا نو پا گڑی دو بدی کی بادشاہانو لنزدیشا کور بدی دا پلار مران کی خلق ام دغوی چھ لاڑا تیر تو سوک پاتی نے دا سی سڑے زنگورم چې ورنږدې شي سړی هغه ته دړه سکون شي روحاني تسکین ورته وشي دا نشته هر سړی د سپي روړ شوی دی سپی چې سهار را پاسي نو سپېږمې راکاږي چې مرداره به کم ځای چې ورشم او یې خورم مونږ هغه یو نو عزیزانو د ګریوان کې سوچ وکړئ قرآن کریم لا ترتیب حضرت عثمان ورکو ترتیب بیا څنګه ورکو قرآن چې دا آیاتونه را برابرول دا دې پسې دی دا صورت دې پسې دی دا صورت دې پسې دی دا آیات دې پسې دی دا دې پسې دی بزرگان وایي چې دته هغه وخت کې به کشف شو د لوح محفوظ نو په لوح محفوظ به ورته هغه ترتیب ښکارېده او په هغه رنګ باندې بیا قرآن ترتیب کړی نو دا موجوده ترتیب چې کوم د قرآن دی دا دی چې حضرت عثمان کړی شروع په الحمد او خلاص په والناس بعد دا کار الله پاک د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ناغست اوس اخیری خبر اور دا ټول کتابونه ګډوډ شو صحیفه تورات انجیل زبور وغیرہ وغیرہ دا قرآن چې په کوم رنگ نازل دی 15 کال 100 کال شو هغه رنگ نه تر دې رنگ پورې نن مغه موجود د دې راز دا نه دی چې دا مليانو راټینګ کړي دي د دې راز دا دی چې الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن ما نازل کړی دی او د دې حفاظت به تر قیامت پورې زکو نو تر قیامت به د دې قرآن څوکیدار چې دی هغه خدای پاک نو څوک پکې ګړبړ کولی قرآن ستا قانون دی عزیزا که واده دی درکې قرآن نه به تپوس کې کمړې درکې شوی قرآن نه به تپوس خوشحالی در باندې رااله قرآن نه به تپوس کې غم در باندې راغې قرآن نه به تپوس کې که ټول ژوند په دې ډانچه وانه چوي
او تش منځونه او د سونه او حاجي صاحب د ځان نه جوړ کړی دی او د قرآن د عمل وخت راشي او ته قرآن ته نږدې نه راځې حاجي صاحب د هر څه به خدای په دې مخ درولي او درته به وایي روانې کوي جهنم روانې وعده کوي قانون موجود دی مړی وشو قانون موجود دی نو الله دې مونږ په صحیح معنو کې د دې قرآن تابعدار عزیزانو دا قرآن بم د قیامت په ورځ ولاړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به استغاثه پیش کی دا الله په عدالت کې وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر بدا اللہ پا عدالت کے دعووں کی چے پروردگار دا زما هغه قوم دے چې زما په کتاب ما پورې به په دنیا کې ټوکې کولې دا هغه قوم دے چې دی قرآن پورې به الله توبه چې پیغمبر وای چې دی قرآن پورې به دی قوم ټوکې کولې بیا ستا د خلاصي درک چرته خلاص بشي دې ته سوچو کوي زمون د خلاصي اس لار نشته اس یو لار دا او هغه لار د قرآن دا او هغه لار د جناب محمد رسول الله نور لار نشته نو عزیزانو دا پرورولې درته اپیل کوم چې الله دې ماتا او تاسو ټول ته په دې قرآن د عمل کولو توفیق راکړي لوح محفوظ هغه شی دی چې د دنیا د پیدایش نه والا تر دنیا ورانه دې پورې د ټول کائنات ریکارډ چې دی هغه په لوح محفوظ باندې لیکل دی د ټول کائنات ریکارډ په لیکل دی دا په لیکلي دي چې پلانې سره به د مور په پلانې ورځ واديږي پلانې ورځ به د مور په حمل وي په پلانې غنټه او پلانې ټیم کې به پیدا کیږي بیا په پلانې وخت کې دی لویږي بیا به دا سبق وي بیا به ځوانيږي ها بیا به مړ کیږي دا د هر انسان د آدم علیہ السلام نوالا تر دنیا ورانی دو پورے دا تمام ریکارڈ د ہر انسان په دې لوح محفوظ لیکل 100 صحیفے دا په دې لوح محفوظ لیکلي تورات انجیل زبور دا په دې لوح محفوظ لیکلي په اخر کې قرآن کریم دا په دې لوح محفوظ لیکلي چې سوخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړې شو او په غار حرا کې رومبنه آیات چې په قرآن کې نازل شوی د ځمکې ته هغه اقرا بسم ربک الذی خلق ده دا رومبنه آیات چې په غار حرا کې جبرائیل راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل نو ابتدا د قرآن د اقرا بسم ربک الذی خلق نشوي ده او ختم د قرآن په عرفات غونډای باندې پالیو ما اکملت لکم دینکم باندې او ټول قرآن چې ده هغه نازل شوی په 23 کاله کې دی دا نور صحیفې یا نور کتابونه چې دي دا به مکمل را نازلې ده او پیغمبر ته به وکړي قرآن کریم واحد کلام دی چې داغه په نزول باندې 23 کاله لګېدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 40 کاله چې نبوت په غار حرا کې ورکړل شو او په 30 کاله عمر کې داغه وفات شوه دی نو ټول قرآن چې دی هغه په 23 کاله کې نازل شوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې هغه 30 کاله قرآن کریم به چې نازلې دو پیغمبر به آیات ولو صحابه به بیا لیکلو دا به لیکلې کې د پڅ شي هغه وخت کې خدا کاغذونه او دا کسی میسه نه وي دا به لیکلې کې د قجورو دا پانی چې دی په دې د پاسه به لیکلې کې دا یا دا د اوخ په دې پاس کوټ کې یو پلن اډو کې دی یا دا په هغه اډو کې لیکلې کې او یا دا د اوسې په سرمنه لیکلې کې ده په دې شیونو به کتابت د قرآن کې ده کاتبان د وحی ډیرو
یو کاتب د وحی پکې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهم دا به محفوظ کېده د کجورو پاڼې د اوسای سرمن او د اوښ په کوب کې د اډوکې په دې باندې به د قرآن نسخه لیکل کېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته حافظان د قرآن چې دي هغه په یو جنگ کې شهیدان شو. اوس تاسو ووایئ چې کوم لفظ به د پیغمبر د خولې نه ووتو چې الله داسې ویلي دي، نو په دې صحابو کې به داسې څوک وو چې هغه نه به یېرېدو؟ داسې به څوک وو؟ یا داسې سړی به په صحابو کې وو چې د پیغمبر د خولې نه وتې خبره به هغه نه یېرېده؟ ځکه چې خو عاشقان مولانا روم وایي چې عاشقان راشد مدرس حسن دوست، عاشقان راشد مدرس حسن دوست، دفتر درس و سبق شاوست. د عاشق درسگاه څه شي؟ داغه دفتر څه شي؟ داغه کاروبار څه شي؟ د عاشق سړی څه کاری؟ دفتر درس و سبق شاوست. دفتر او درس او سبق دا ټول د معشوقې مخ. د عاشق سړی بل درسګاه نه او نه بل کاری او نه بل روزګاری، او هر څه د محبوب مخ. نو صحابه چې د عاشقان داغوی دفتر او داغوی درس د هر څه چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره مبارک. نو داغه د خولې نه وتې خبره او بیا ورسره دا ویل چې دا خدای داسې ویلي دي، نو داسې کس پیدا کېدی شو چې صحابو نه به هغه هېر وي. نو صحابو ته دا ټول کلام یاد وه. په یو جنگ کې ډېر صحابه شهیدان شو. چې شهیدان شو نو حضرت عمر په اړه کې ویرېدو چې دا صحابه شهیدان کیږي او دا قرآن یو ځای را جمع کول پکار دي چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابوبکر صدیق ته چې وویلې هغه ورته پیغمبر چې کوم کار نه کړی هغه به څنګه کوم؟ دا یو ځای را جمع کړی پیغمبر نه دی، نو زه به څنګه کوم؟ حضرت عمر دعاګانې شروع کړې چې یا الله دا ابوبکر صدیق انشراح د صدر وکړه، خدای ته د زړه کې واچې دا خو یو ضروري خبره ده چې دا نسخه یو ځای کې را جمع شي. څو ورځې چې تېرې شوې الله د عمر دعا قبول کړه او ابوبکر ورته ویل چې را جمع کړه دا قرآن. نو دا قرآن شریف په یو ځای کې را جمع کېدل چې دي دا د صدیق اکبر په زمانه کې شي چې یو ځای کې را جمع کو. نو اوس تورات، انجیل، زبور دا تاسو وګورئ د ټولو قومونو پکې تحریف کړی. انجیل کې لیکلي دي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی، دا د نصاراو تحریف. د یهودو تعریف دا دی چې وقالت اليهود عزیر ابن الله، یهودو به وایي چې عزیر علیه السلام چې دی دا د خدای زوی دی. په تمامو صحایفو او کتابونو کې تحریفات شوي. اوس واحد کتاب قرآن دی چې دا د تحریف نه ولې بچ دی. د هم دنیا دشمنه تیره شوې ده که یهودو، نصاراو، مجوسو، د پیغمبر قسمه قسم دشمنانو، د خدای قسمه قسم دشمنانو، لیکن په قرآن باندې څه دلیل دی چې دې کې تحریف نه دی شوی؟ په دې څه دلیل؟ عزیزانو تفصیلات بیا بیانو او په دې مې پوه کړئ چې د کومې خزانې څوکیدار چې ویښ وي هغې خزانې نه څوک غلا کولی شي، او چې د کومې خزانې څوکیدار اوده وي هغه خزانه خلک لوټ کولی شي که نه؟ عزیزانو قرآن کریم یو عظیمه خزانه ده. 100 صحیفې دا وقتی قانونو، وقتی تورات، انجیل، زبور
عارضی او وقتی قانونونو پیغمبر تر ژوند پورې به دا قانون و او د پیغمبر د ژوند نه برستو دا قانون ختم شو بل براله په دې قران کې یو ټکی چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا حافظون ټکی الله نه په یو صحیفه کې ویل دي نه په تورات کې ویل دي نه په انجیل کې ویل دي او نه په زبور کې ویل چې انا له لحافظون د دې تورات انجیل زبور حفاظت بزکم دا ټکی د هغې کتابونو متعلق خدای نه دی واحد کتاب قرآن دی چې د هغې متعلق الله ویلی دي چې نحن نزلنا الذکر دا قرآن ما نازل کړی دی او انا له لحافظون د دې حفاظت به زه کوم د دې څوکیداري به زه کوم نو 1500 کاله وشو چې د قرآن یو زور زیر کې فرق نه دی راغلی چې څنګه نازل دی همغسې موجود دی ځکه چې څوکیدار یې الله دی تاسو خیال نه څوکیدار یې الله دی یعنې تاسو په ایمان ووایئ چې اوس په دې ټوله دنیا کې او په دې خپل ملک کې دا فتنې او پرې او جنبې او دا ارامتوبونه وګورئ چې دې قرآن نه به څه شی جوړ کړی وي څه به یې جوړ دې زیارتونو ته وګورئ دې خلکو ته څه شی جوړ کړی دا سال دی اوس دا مسله چې چا تپوس کړی دی چې هلکه د قبرونو حاصلات خوړل جایز دي په قبر باندې مالګي خول او ورسره یو سانډا ناست دي هغه سره جارو وي نو ښځې ورته داسې بیتې شي او جارو پې باندې ووي او مالګه وسکي او شکرانه واچوي خیال هم راغی دا جایز دي حاصلات د قبرونو خوړل دا حرام نن په ملک کې وګورئ سال جوړ قسم په خدای دی که خدای د دې کتاب محافظ نه وی چې دې خلکو پکې دا ورټومبلی وی چې پلانې زیارت چې دی د لاندې نه ټوپونه وي او سړي نه مرض لرې کوي دا به په قرآن کې لیکلی وی لیکن الله تا جرأت چاته نه ورکوي څنګه چې نازل دی همغسې محفوظ دی خو افسوس او افسوس چې نن کافر ملکونه چې آزاد شي نو خپل قانون جوړي چین موږ نه وروسته آزاد شوی دی خپل قانون یې جوړ کړی دی هندوستان موږ سره آزاد شوی دی خپل قانون یې جوړ کړی دی هر یو ملک وګوره د هغې ملک خپل قانون دی پاکستان په 250 کاله کې همغسې د پیرنګي قانون او همغسې د پیرنګي پر کټي را باندې ځي او راځي په دې محکمو کې وګورئ ښځې برتي کېږي هغه ورځ یو هلک راته وی انټرویو مې ورکړه ښځه یې واغسته جینۍ او هغې نمبر هم کمې وې زما زیاتې وې جینۍ یې واغسته او زه یې پرېښم نو ما ته د جینۍ مقابله کولی شي تاسو د دې ښځو مقابله کولی شي د انبر سړی میخ یم چې په دې سړکو را پرېښي دي د دې مقابله کولی شئ تاسو اوس خو بلکل داسې حال دی چې پناه په خدای قسم په خدای دی چې ما سره خدای یاره ده چې خدای راستی که مونږ ایمان تیر قسم په خدای دی چې مونږ ته الله د جنت بوی نه ښیي بوی زمونږ د لوڼو حال وګوره زمونږ د ښځو حال وګوره زمونږ د بچو حال وګوره دمان او کنجران به دې هېر شي هر هلک دا ډم جوړ بله ورځ راته یو سړي ویلې خفه یم ما ډېر مال ولې ویل حکیمې چمبېلو پاکستان حکیمې چې بیلو مال مه خفه کېږه یار مونږ ټول پاکستان کې قرآن بیللی دی پاکستان نومېږ سي هر هلک نه ډم بچی جوړ ماشومان داسې تېرېږي بله دا د پلار خنزیر د پلار او درونو خنزیرانو وجه ده چې په کور کې ورته ټلویزیون ایښی دی او په هغې د هاکي میچونه په ګنټو او د کرکټ میچونه په ګنټو ورته ښځې او نر ناست دي او هغه سنډاګان ګوري هغه میلوګان مور یې په یو رنګ خوشحالېږي میلو ته ګوري هلک دغه چل د ټپ د خنزیر اولاد اوس یې بله رانتوب را ایستی دی داسې هوا وله ورکړه پوهېږي کیبل نیټ دی که څه شی دی
وزیران ګرځي لګیایي صفایانې کوي وایي په دې ښه کارم کېدی شي په دې کیبل نیټ باندې ښه کارم کېدی شي یاره خو صبر ووایم دا منبر دی نو څه خو الله دې هلاک کړي چې هلاک شي چا چې دا کنجرتوب او ډمتوب له هوا ورکوي خدای دې هلاک کړي دا د قوم بچي تباه کړه د قوم بچي هلاک کړه د قوم ښځې تباه کړې